میر ابدال چې د لوګر د مرکز پلیارام زړه هم ورته ویل کیږي د ولایت تر ټولو لوړه څوکه ده. دغې څوکې ته د پسرلي پر مهال لوګر میشتي د تفریح او چکر لپاره راځي. تازه د لوګر پخواني امنیه قمندان غرونو کې دې ځای ته غځېدلی 4 کیلومتره نوی سړک جوړ کړی چې د ګڼو ځایي مسؤلینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. او جناب شروال صاحب ته دغه عرض د خواست مده چې دغه سړک چې ته باور وکړې چې په ډېرو مشکلاتو مو جوړ کړی ده او په ډېرو کم امکاناتو مو جوړ کړی ده د سړک باندې دی کوشش وکړي چې دغه سړک پوخ کړي. دا داسې یو کار ده چې د ټولو ولسونو د ټولو شهیدانو د کونډو د یتیمانو د مظلومو لوګریانو سترګې پرې لګېږي، انشاءالله زړونه پرې تسل کېږي. ورته مهال دلته د سپین محمدي او اماراتي بیرغ لپاره یو څلی هم جوړ شوی چې له سړک سره شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. بیرغ هغه شی ده چې کله د مجاهد په سر باندې وي، مجاهد په هسکه غاړه باندې مقابلې ته وردانګي او مخکې ورځي. کله چې بیرغ نه لري نو مجاهد سره اطمینان او سکون نه وي، مجاهد سره په شا تګ وي، بیا ذلت او خواري وي ورسره. دغه بیرغ همداراز دلته چې کوم تاسیسات جوړ سوي او دغه سړک چې کوم ورته جګ سوی ده په دغه ټولو باندې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی. مسؤلین وایي چې هڅه کوي څو دې ځای کې جومات جوړ کړي او ګرځندویانو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي.